رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وشوه غیبت څه شی دی؟ له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه یو چا پوښتنه وکړه اے د الله رسوله غیبت څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خپل ورور په داسې حال یادول چې هغه یې بدګنی غیبت دې ته ویل کیږي. بیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه هغه څه چې زما په ورور کې موجود وي هغه هم غیبت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه څه چې ستا په ورور کې موجود وي تا د هغه غیبت وکړو او که په ورور کې دې موجود نه وي ته یې وایي نو تا په هغه بهتان ولګوه. په بل حدیث شریف کې راځي غیبت د زنا نه لویه ګناه ده. یا الله جل جلاله ته مو له غیبت نه په امن کې وساتي.